فصل دوم در حروف عامله. په دې مکمل فصل کې علامه صاحب څلور خبرې ذکر کوي. اول نمبر خبره د دې مکمل فصل اجمالاً خلاصه. دوهم نمبر خبره د هغه حروفو تقسیم به وکړي چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي، چې هغه په دوه قسمه باندې دي، یو حروف ناصبه، دوهم حروف جازمه. دریم نمبر خبره د قسم اول چې حروف ناصبه دي د هغې وضاحت به وکړي، او څلورم نمبر خبره د قسم دوم چې حروف جازمه دي د هغې مکمل وضاحت به علامه صاحب وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم در حروف عامله در فعل مضارع. په تیر فصل کې علامه صاحب د هغه حروفو بیان وکړ چې هغو په اسم کې عمل کوو، چې هغه په 5 قسمه باندې و. اولنی قسم حروف جاره، دوهم حروف مشبه بالفعل، دریم ما وراء المشبهتان بلیس، څلورم لای نفی جنس، او پنځم حروف ندا. اوس د هغه حروف بیان کوي چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي. نو علامه صاحب فرمای فصل دوم در حروف عامله. په دې مکمل فصل کې علامه صاحب څلور خبرې ذکر کوي. اول نمبر خبره د دې مکمل فصل اجمالاً خلاصه. دوهم نمبر خبره د هغه حروفو تقسیم به وکړي چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي، چې هغه په دوه قسمه باندې دي، یو حروف ناصبه، دوهم حروف جازمه. دریم نمبر خبره د قسم اول چې حروف ناصبه دي د هغې وضاحت به وکړي، او څلورم نمبر خبره د قسم دوم چې حروف جازمه دي د هغې مکمل وضاحت به علامه صاحب وکړي. نو اول نمبر خبره چې علامه صاحب په دې فصل کې ذکر کوي هغه د دې فصل اجمالاً خلاصه ده. نو علامه صاحب فرمایي چې په دې فصل کې هغه حروف ذکر کیږي چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. فصل دوم، دوهم فصل در حروف عامله. په بیان د هغې حروف عاملو کې دی تر فعل مضارع چې هغه عمل کوي په فعل مضارع کې. دوهم نمبر خبره د دې حروف عامله در فعل مضارع تقسیم. نو علامه صاحب فرمایي چې دا حروف په دوه قسمه باندې دي. اول حروف ناصبه، دوهم حروف جازمه. نو دا دوهم نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي وآن بر دو قسم است، چې دا حروف عامله در فعل مضارع دا په دوه قسمه باندې دي. قسم اول حروف کې فعل مضارع را بنسب کنه ده. دریم نمبر خبره د اولنی قسم چې حروف ناصبه دي د هغو وضاحت. نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې قسم اول حروف کې علامه صاحب د اولنی قسم چې حروف ناصبه دي وضاحت کوي، چې دا حروف ناصبه هغه حروف چې فعل مضارع ته نسب ورکوي هغه څلور دي. اول ان، دوهم لن، دریم کې، څلورم ایزن. ان دا دو رقم عمل کوي. یو عمل د دې لفظي دی چې د فعل مضارع په الفاظو کې عمل کوي. دوهم عمل معنوي چې معنا کې عمل کوي. عمل لفظي د ان دا دی چې دا فعل مضارع ته نسب ورکوي، 5 صيغو ته نسب ورکوي، او د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځوي. په کومو صيغو کې چې نون اعرابي وي هغه غورځوي، او 2 صيغو کې څه عمل نه کوي چې هغه یضربن او تضربن. صيغه د جمع مؤنث غایب او حاضر ده، ځکه مبني دي. او عمل معنوي د دې دا دی
چې دا کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو فعل مضارع دا په معنا د مصدر سره ګرځي. یعنی دا چې په کوم فعل مضارع باندې داخل وي نو د هغې فعل مضارع به مصدري معنا کولی شي. دوهم د حروف ناصبه څخه هغه لن دی. لن دا هم دوه رقم عمل کوي. اول عمل چې دی هغه لفظي دی چې په الفاظو د فعل مضارع کې عمل کوي چې فعل مضارع ته نصب ورکوي. دوهم عمل معنوي چې دا راځي د پاره د تاکید د نفي. دریم د حروف ناصبه څخه کې دی. او څلورم د حروف ناصبه څخه اذن دی چې دا په جواب کې راځي. مثلا یو کس وای انا آتی که غدن نو ته په دې وخت کې جواب کې ورته وای چې اذن اکرمک. بیا دا ان ناصبه چې دی دا په دوه قسمه باندې دی. یو دا مخکې چې ذکر شوی چې هغه په الفاظو کې ښکاره ذکر وي. دوهم چې په الفاظو کې ذکر نه وي او بیا هم فعل مضارع ته نصب ورکوي. نو هغه ان ناصبه چې په الفاظو کې ذکر نه وي بلکې مقدر وي او فعل مضارع ته نصب ورکوي نو دا په شپږ ځایونو کې راځي چې د هغې مکمل وضاحت وروسته را روان هم دی. اول چې دا د حتی نه وروسته مقدر راځي او فعل مضارع ته نصب ورکوي. په الفاظو کې به ذکر نه وي بلکې مقدر او پټ به وي، فعل مضارع ته به نصب ورکوي. دوهم د لام جحد نه وروسته چې دی دا مقدر وي. لام جحد د هغه لام ته ویلی کېږي چې هغه د تاکید د نفي لپاره راځي او د کان منفي څخه وروسته ذکر وي. او دریم د هغه واو نه وروسته راځي چې هغه په معنا د الا ان یا الا ان سره وي. څلورم د واو صرف نه وروسته راځي. واو صرف د هغه واو ته ویلی کېږي چې د هغې ما بعد په ما قبل باندې نشي معطوف کېدلی. او پنځم د لام کې نه وروسته ان مقدر وي، یعنی هغه لام چې په معنا د کې سره وي. شپږم د هغه فا نه هم وروسته ان ناصبه مقدر راځي چې هغه فا د شپږ شیانو په جواب کې راځي، یعنی د شپږ شیانو نه وروسته راځي چې هغه شپږو کې اولنی امر دی، دوهم نهي، دریم نفي، څلورم استفهام، پنځم تمني، شپږم عرض. د دغې شپږ شیانو په جواب کې چې فا راغلی وه، یعنی د دې شپږ شیانو نه وروسته فا راغلی وه، نو هلته هم بیا ان دا مقدر وي او فعل مضارع ته نصب ورکوي. نو راځئ دا دریم نمبر خبرې ته. قسم اول، اولنی قسم حروف کې دا داسې حروف دي که فعل مضارع را چې فعل مضارع ته به نصب کند نصب ورکوي. وان چهار سودا حروف ناصبه څلور دي. اول ان دی چون اریدو ان تقوم. اوس دلته تقوم دا فعل مضارع دی، ان ناصبه پې داخل شنو نصب ورکړی. وان با فعل او ان سره د فعل نه به معنا مصدر باشد، دا په معنا د مصدر سره وي. دا عمل معنوي دی چې ان سره د خپل فعل، یعنی په کوم فعل باندې چې ان داخل شوی وي په کوم فعل مضارع نو هغه په معنا د مصدر سره ګرځي. یو وخت کې به بیا د مضارع معنا مصدري کولی شي، د مصدر چې کومه معنا وي. نو د ان تقوم معنا اوس ده یعنی اريد قیامک. نو د ان اريد ان تقوم معنا به اوس کولی شي اريد قیامک. وبدین سبب او د همدقې وجې نه اورا مصدریه ګوین او د ان ناصبه ته مصدریه ویلی کېږي. دوهم دو حروف ناصبه څخه لن دی چون لکه لن یخرج زید. نو لن
په فعل مضارع باندې داخل شوی چې یخرجو دی او د یخرجو ته نسب ورکړی یا خروجه جیم باندې نسب دی. لن یخرج زید ولن برای تاکید نفی است او لن دا د پاره د تاکید د نفی دی دا عملی معنوي. سیوم دریم د حروف ناسبه څخه کې دی چون اسلمتک ادخل الجنه لك اسلمتک ادخل الجنه. چهارم څلورم د حروف ناسبه څخه ایزن دی چون ایدن اکرمک لکه ایدن اکرمک در جواب په جواب د کسی کې د هغه کس کې گویا د چې هغه ووایي انا آتیک غدن نو دغې په جواب کې ته ورته وایي ایدن اکرمک. و بدان کې ان بعد از 6 حروف مقدر باشد. مونږ تاسو ته ویلې چې ان دا په دوه قسمه دی، یو هغه چې په الفاظو کې ذکر وي او فعل مضارع ته نسب ورکوي. دوهم قسم هغه ان دی چې هغه په الفاظو کې ذکر نه وي لیکن بیا هم فعل مضارع ته نسب ورکوي. هغه ان چې هغه په الفاظو کې ذکر نه وي او فعل مضارع ته نسب ورکوي نو دا د شپږ شیانو نه وروسته مقدر راځي. نو هغه اوس درته ذکر کوي هغه ځایونه. و بدانا پوشه طالب جانا که ان بعد از 6 حروف مقدر باشد وروسته د شپږ حروفونه هغه مقدر وي پټ وي په الفاظو کې ذکر نه وي. فعل مضارع را بنسب کنه دا فعل مضارع ته نسب ورکوي حتی اول د هغه شپږ شیانو نه حتی دی چې ان دا د حتی نه وروسته مقدر راځي او فعل مضارع ته نسب ورکوي. نحو مررت حتى ادخل البلد لك ادخل کی ادخل فعل مضارع دی ته چې دی دا منصوب دی نسب چا ورکړی ان ورکړی چې هغه د حتی نه وروسته پټ دی. حتی ان ادخل البلد ولام جحد او دوهم د لام جحد نه وروسته مقدر وي. لام جحد هغه لام ته ویلی کېږي چې د نفي د تاکید لپاره راځي او د کان منفي څخه وروسته استعمالیږي. ولام جحد او لام جحد نه وروسته هم مقدر وي. نحو ما کان الله لیعذبهم دلته دا لام چې دی په د لیعذبهم کې دا لام جحد دی دې نه وروسته مقدر دی د یعذب فعل مضارع ته نسب ورکړی. لئن یعذبهم واو به معنا الی ان یا الا ان او دریم د هغه واو نه وروسته ان مقدر وي چې په معنا د الی ان سره وي یا الا ان سره. نحو لالزمنک او تعطیني حقي لالزمنک الی ان تعطیني حقي یا لألزمنك إلا أن تعطيني حقي. څلورم د واو صرف نه وروسته چې دی ان مقدر راځي فعل مضارع ته نسب ورکوي. واو صرف هغه واو چې هغې ما بعد په ما قبل باندې نشي معطوف کېدی. پنځم ولامې کوي او د لامې کوي نه وروسته هم چې دی ان مقدر وي فعل مضارع ته نسب ورکوي. لامې کوي هغه لام ته ویل کېږي چې د کې په معنا وي. وفا او شپږم د فا نه وروسته چې دی ان مقدر وي کومه فا کې در جواب 6 چیز است چې په جواب د شپږ شیانو کې وي یعنی د شپږ شیانو نه وروسته راغلي وي. اول امر، دوهم ونهي، دریم ونفي او نفي او څلورم استفهام او استفهام و تمني او تمني، پنځم وعرض او شپږم عرض. وامثلتها مشهورة او مثالونه د دوی د دې شپږواړو مشهور دي چې په حاشیې کې ذکر دي. دا و د دریم نمبر خبرې وضاحت چې هغه حروف ناصبه. څلورم نمبر خبره چې حروف جازمه دي او قسم دوم د هغې حروف څخه چې په فعل مضارع کې عمل کوي نو د هغې وضاحت علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره چې قسم دوم حروف کې فعل مضارع را به جزم کنه د هغه حروف چې هغه فعل مضارع ته جزم ورکوي دا 15 دانې دي. اول لم، دوهم لما، دریم لام امر، څلورم لام نهي، پنځم ان شرطیه. لم دا چې دی
هم په دوه قسم عمل کوي، یو لفظي دوهم معنوي. لفظي دا چې فعل مضارع 5 صيغو ته جزم ورکوي او د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځوي، کومو کې چې نون اعرابي او دو کې څه عمل نه کوي. لما هم دغه شانتې دی، لام امر هم دی، نهي هم ده، لا نهي او ان شرطیه. او د لما عمل معنوي دا دی چې دا د فعل مضارع مثبت نه فعل ماضي منفي جوړي. او لام امر او لا نهي او ان شرطیه دا چې د فعل مضارع د استقبال پورې خاص کوي. او دا ان شرطیه چې د دې وضاحت به وروسته علامه صاحب خپله مو کي چې دا په دوه جملو باندې داخلیږي. اولنۍ جملې ته شرط ویلی کېږي او دوهمې ته جزا ویلی کېږي. که چیرې شرط او جزا دواړه فعل مضارع و نو هلته بیا چې دی دواړو ته جزم ورکوي. او کنه او کله چې دا ان شرطیه دې شرط او جزا دواړه هغه وي دا ماضي وي نو په هغه وخت کې هغه بیا مجزوم وي محلا، په الفاظو کې ښکاره هغه مجزوم نه وي بلکې جزم د هغې چې دی تقدیري وي. قسم دوم قسم د هغې حروفو نه چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي. حروف کې هغه حروف دي کې فعل مضارع را به جزم کنه ده چې فعل مضارع ته جزم ورکوي. آن 5 هغه 5 دي. اول لم، دوهم ولما او لما، دریم ولام امر، څلورم ولا نهي او لا نهي، پنځم ان شرطیه چون لم ينصر ولما ينصر ولينصر ولا تنصر وان تنصر انصر. بدن کې ان در دو جمله راوت. اوس د ان شرطیه وضاحت کوي چې دا ان شرطیه چې دا په دو جملو باندې داخليږي. اولنۍ ته شرط او دوهم ته جزا ویل کیږي. بدن پوه شئ کې ان چین در دو جمله راوده په دو جملو باندې داخليږي. چون ان تضرب اضرب لك ان تضرب اضرب تضرب یو جمله، اضرب د دومه جمله. اول را شرط ګوین اولنۍ جملې ته شرط ویل کیږي او جمله دوم را جزا او دوهمه جملې ته جزا. وان برای مستقبل سو ان دا راځي د پاره د مستقبل فعل مضارع د استقبال پورې خاص کوي. دارنګه که په ماضي باندې هم داخل وي نو غلطه به بیا د ماضي معنا نشي کولای بلکې د استقبال معنا به کولی شي. اگر چې در ماضي روت اگر کدا په ماضي باندې داخل وي نو بیا به هم معنا د استقبال کولی شي. چون ان ضربتا ضربتو. خو اینجا دلته په ماضي کې جزم تقدیری بود، جزم تقدیری وی زیرا کې ځکه چې ماضی معرب نیست. ماضی دا معرب نه دی بلکې مبنی دی. چې مبنی دی نو دلته چې دی جزم دا تقدیری وی او په الفاظو کې ذکر نه وي لفظا نه وي. و بدن کی چون جزای شرط جمله اسمیه باشد یا امر یا نهی یا دعا فا در جزا آوردن لازم بود. علامه صاحب خو مخکې ویلې چې کله دا فی ان شرطیه چې دی دا په دو جملو باندې داخلیږي. اولې جملې ته شرط او دوهمې ته جزا ویلی کېږي. اوس علامه صاحب فرمایي چې کله د دې ان شرطیې جزا دا جمله اسمیه وه یا د ان شرطیې جزا امر و یا نهی وه یا دعا وه نو په دغه وخت کې په دغه صورتونو کې د دې ان شرطیې په جزا باندې فا داخلول فا راوړل دا لازم او ضروری دي. و بدن او پوشه طالب جانه کې چون چې کله جزای شرط د شرط جزا جمله اسمیه باشد، جمله اسمیه وی یا امر یا د شرط جزا امر وی یا نهی یا د شرط جزا چې د نهی وی یا دعا وی فا در جزا آوردن نو فا په جزا باندې داخلول لازم بود دا لازمی دی. چنانکه گویی لکه چې ته به وایې ان تأتینی فانت مکرم. ان تأتینی
ان دا شرطیه ده تأتینی دا ولا جمله دا فانت مکرمون دا دوهمه جمله نو تأتینی دا شرط ده فانت مکرمون دا جزا دا نو په جزا باندې جمله اسمیه ده فا داخله ده وان رأيت زيدا فاکرمه وان رأيت کې دا ان شرطیه ده رأيت زيدا دا شرط فاکرمه دا جزا دا او جزای امر ده نو په امر باندې چې ده فا داخله ده وَإِنْ أَتَاكَ عَمْرٌ فَلَا تُهِنْهُ نو ان اتاک عمرون کې ان شرطی اتاک عمرون دا شرط فلا تهنه دا جزا دا او نهی دا نو فاپ پر داخل دا وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا نو وَإِنْ أَكْرَمْتَنِي کې دا ان شرطیه ده په دو جملو داخل دی چې اکرمتنی دا یو جمله دومه جمله فجزاك الله خيرا نو اکرمتنی دا شرط دی او فجزاك الله دا جزا دا او جزای چې دا دعا دا نو موږ ویلو چې کله د شرط په د شرط جزا دا دعا وینو په هغه وخت کې په دې باندې فا داخله او لازم دي نو دلته په فا داخله شوی نو په دې ټول فصل کې څلور خبرې ذکر شولې اول د دې فصل اجمالاً خلاصه چې دا فصل په بیان د هغه حروف کې دی چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي دوهم د هغه حروف دوهم د دې حروف تقسیم دا چې دا په دوه قسمه دي اول چې حروف ناصبه دوهم حروف جازمه دریم نمبر خبره د حروف ناصبه وضاحت علامه صاحب کو چې څلور دي ان لن کې اذن د حروف فعل مضارع ته نسب ورکوي او بیا د حروف جازمه چې څلورم نمبر خبره وا د هغې وضاحت وکړه علامه صاحب چې حروف جازمه دا پنځه دي لم لما لام امر لای نهی او ان شرطیه دا پنځه واړه فعل مضارع ته جزم ورکوي او د هر یو وضاحت علامه صاحب